ولسمشر غني ټویټونه په پاکستان اور بل کړی. د ولسمشر غني هغه ټویټونه په پاکستان اور بل کړی دی چې تېره شپه یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون په ملاتړ کې کړی و. له پاکستانه یې غوښتي وو چې پښتون دې ژر تر ژره خوشي کړي، خو پاکستان د غني په غبرګون کې ویلي دي چې د هغوی په کورنیو چارو کې د لاسوهنه نه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر محمد اشرف غني د ټویټونو په غبرګون په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې ګواکې موږ د ولسمشر غني وروستی ټویټونو سخت په تشویش کې اچولي وو. په واضح شکل یې باید ووایو چې ښاغلی غني نیغ په نیغه د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، خو اوس مهال نه وه پکار. په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې افغانستان او پاکستان دواړه هیوادونه غواړي چې له یو بل سره ښې اړیکې ولري، خو باید د یو بل په کورنیو چارو کې مستقیما لاسوهنه ونه کړي. په ټوله کې موږ دا ګڼو چې د ولسمشر غني دا ډول ټویټونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو باندې مستقیما اغیزه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې دغه غبرګون وښودو کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د خپلو ولسونو سره یو ځای د منظور پښتون په ننګه میدان ته راووت او په ټولنیزو رسنیو د پاکستان دا ډول کړنې یې په کلکو ټکو وغندلې. ولسمشر غني په خپلو ټویټونو پیغامونو کې په بشپړ ډول لیکلي وو د پی ټي ایم د مشر منظور پښتون او د هغه د ملګرو په نیولو او ځورولو سخت خواشینی یم. زه په دې اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د اعلامیې بشپړ ملاتړ کوم. د ولسمشر غني پر وینا په داسې حال کې چې زموږ سیمه د افراطیت او ترهګرۍ له دوامداره ګواښ سره مخ ده، حکومتونه باید د بشري حقوق له فعالانو او سوله خوښو مدني حرکاتونو څخه ملاتړ وکړي. د ښاغلي غني پر وینا پښتنو ژغورنې غورځنګ په څېر د عدالت غوښتونکو خوځښتونو پر ضد دولتي تشدد د سیمې بې ثباتۍ لامل ګرځي او موږ یې په کلکو غندو. ولسمشر زیاتوي که حکومتونه له دغه ډول خوځښتونو سره اختلافات لري نو دغه اختلافات د خبرو اترو او د ډیالوګ له لارې حل کړي، نه د خشونت او زور له لارې. منظور پښتون وړمه شپه د ریاست په غوښتنو په پیښور کې د پاکستاني پولیسو له لوري ونیول شو، خو د نیولو سره سم یې د لر او بر افغانانو ترڅنګ په نړۍ کې د ډیرې سیاسون غبرګونونو راوپارول. د منظور پښتون د نیول کېدو وروسته پرون د ورځې په اوږدو کې د پی ټي ایم بل نورو مشرانو غړو هم په اسلام آباد کې یوې بیړنۍ خبري کنفرانس ورکړ او د لر او بر سربیره یې په ټوله نړۍ کې په میشتو پښتنو غږ وکړ چې د منظور پښتون په ملاتړ دې لاریونونه وکړي. د بشري حقوق فعالانو نیولې د مدني فعالانو ولسونو سیاسونو او د نړۍ بیلابیلو ځایونو اوسیدونکو د منظور پښتون په نیولو سخته خواشیني ښودلې ده او دا یې د پاکستان له لوري په ښکاره ډول لوی ظلم بللی دی.